که ویښتان مو توییږي د مخنیوي لپاره یې لارې چارې. ویښتان ښکلا او تویېدل یې رنځ دي. په نړۍ کې زیات شمېر خلک له دغه رنځ څخه کړېږي. د دې لپاره چې په سر مو د ویښتانو ښکلا پاتې وي او د تویېدو له رنځ څخه یې د تل لپاره خلاص شو، نو لاندې یو څو اسانه کارونه باید ترسره کړو. لومړی د هوږې کارول. هوږه یو له هغو خوراکي توکو څخه ده چې د زیاتو نورو ګټو سربیره د ویښتانو په پیاوړ کولو کې مهم رول لوبوي، ځکه هوږه کې د الیسن یعنې ماده پرته ده چې دا د ویښتانو د غورځېدو مخنیوی او د لا مضبوطېدو کې مهم رول لوبوي. ویښتانو لپاره هوږه په دوه ډول استعمال کېدای شي. لومړی دا چې اوږد وټکوي او په سر پورې یې وموښي، او دویم دا چې له ټکولو وروسته یې له تیلو سره ګډه کړي او هره شپه پرې سر غوړ کړي. په دې سره به ډېر ژر د ویښتانو د غورځېدو د بهیر په ټپه ودرېږي. دویمه، پروټین ته پاملرنه وکړئ. ویښتان له پروټینو جوړیږي. بدن کې د پروټینو کمبود ویښتان کمزوري کوي. کوښښ وکړئ چې په سباناري، د غرمې او شپې ډوډۍ کې د پروټینو والا غذاګانې وخورئ. باتور غیرت وایي چې په هګۍ کې شیدې، پنیر سره غوښه، ماهي، حبوبات یعنې لوبیا، بادام او پسته، جنغوزي او همداشان پالک، ټماټر، کرم، بادرنګ او داسې نورو خوړو کې موجود دي. بله طریقه یې خوب وکړئ. هیڅ کله هم د ښه خوب کولو چانس له لاسه مه ورکوئ، ځکه بدن هغه وخت ښه کار کوي چې خوب یې پوره او آرام وي. وروستیو څېړنو ښودلې چې بې خوبي د ویښتانو د تویېدو یو غټ لامل بلل کېږي. څېړونکي وایي چې ښه خوب د شپې له 7 تر 8 ساعتونو پورې دی. او بله طریقه یې هم ده د سر مالش کول. ویښتان ته په کافي اندازه د وینې نه رسېدلو له امله ویښته غورځېږي. د سر مالش کول په سر کې د وینې جریان زیاتوي چې د ویښتانو لپاره ګټور ثابتېږي. تیر کال یوې څېړنې ښودلې وه چې تر 24 اونیو د ورځې 4 دقیقې سر مالش کول د ویښتانو د تویېدو مخه نیسي. بله طریقه یې د کوپرې تیل. د کوپرې تیل د نورو ګټو سربیره د ویښتانو د تویېدو مخه هم نیسي. که د کوپرې تیلو سره د لیمو جوس ګډ کړای شي او بیا پرې هره شپه سر غوړ شي، نه یوازې دا چې د ویښتانو تویېدو له رنځه به خلاص شي، بلکې د سپینېدو مخه به یې هم ونیسي. په ګرمو اوبو ویښتان پرېمینځل، زیات ږمنځول، غیر معیاري شامپو او د جیل په څېر په سر باندې د نور اضافي موادو لګول هم ویښته غورځوي. باید ترې ډډه وشي. ګرانې مینهوالو، که زموږ دا معلومات مو خوښ شوي وي نو تاسو په سکرین طریقه وینئ. لومړی به چینل سبسکرایب کړئ، څنګ څه به د ګنټه له موقع کې تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي. او که غواړئ چې داسې نورې ښکلې ویډیوګانې او د کوم بل شي په اړه معلومات غواړئ، نو کولی شئ چې تاسو خپله غوښتنه له موږ سره په کومنټ کې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو په خدای سپارم. ښه وخت.